د امریکا لخوا د افغانستان 3.5 میلیارده ډالر ځان ته ګرځول او خبرګونونه دا چې د اسماعیل یون ترڅنګ نورو څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. جو بایدن د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ څخه 7 میلیارده ډالر آزاد کړه چې 3.5 میلیارده یې د سپټمبر پیښې قربانیانو ته ورکوي او 3.5 یې افغانستان ته په بشري مرستو لګوي چې دا کار د افغانانو د سخت غبرګونونو سره مخ شوی. اسماعیل یون لیکلي خپله امریکایانو او نورو نړیوالو طالبانو یو تروریستي ډله بلله او ځینې یې لا اوس هم تروریستان ګڼي. نو که داسې وي دا څیرمه ولې طالبانو ته راجع کیږي؟ آیا د امریکا د محکمو په قانون کې کومه داسې ماده شته چې تروریستان کولی شي د امریکا په بانکونو کې هم خپلې پیسې کیږدي، په هغو کې ګټه هم وکړي؟ 20 کاله په دوران کې هم وي د یوې داسې هیواد او جغرافیې لپاره چې د نړۍ 100 هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت هم پیژندل شوی وي، د هغوی لپاره پیسې هم چاپ کړي خو خپله حکومت هم نه وي. یوه ډله وي 20 کاله وروسته یو محکمه راپاسي وایي چې نه دا پیسې د دوی د تیر حکومت په وخت کې د شوي جرم له امله درڅخه ګرځوم، په داسې حال کې چې محکمه دا نشي ثابتولی چې دا پیسې د کوم وخت دي. رنګلیان لیکلي د دوحې د قرارداد ستره نیمګړتیا دا وه چې د خونبها او غرامت بحث پکې بیخي صرف نظر شوی دی. که امریکا ملامته وه ولې ورسره د غرامت او خونبها بحث ونه شو؟ دا چې نن د 2500 عوامو د خونبها قیمت 3.5 میلیارده ډالر ټاکي، د هغو لکونو وژل شوي افغانانو د وینې قیمت څه شو چې نه طالب او نه عسکر. بهیج عثماني لیکلي اوسنیو کلنکارانو ته یې په ناروې کې ویلي ول چې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني به په دې شرط افغانستان ته سپاري چې د افغانستان مرکزي بانک به د ملا پلاني، قاري پلاني او شیخ پلاني لخوا نه اداره کیږي. د یو خپلواک ارګان په توګه به رسما فعالیت کوي او د هیواد پولي او بانکي سیستم په کنټرولوي او ملي شتمني به خوندي ساتي. خو بس د عباس ستانکزي خبره چې د نړۍ یو قدرت امریکا او بل طالبان دي. ضیاءالحق امرخیل لیکلي د نیویورک ټایمز د معلوماتو پر بنسټ د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه کړې چې د افغانانو کنګل شویو پیسو نیمایي د سپټمبر 11 پیښې امریکایي قربانیانو ته ورکړي. په حقیقت کې یاده پیښه افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري او کنګل شوې پیسې د حکومتونو نه بلکې د افغان ولس دي او باید په پوره ډول افغانانو ته ورکړل شي. له دې پرته هر ډول پریکړه د افغان ملت پر وړاندې جفا او ظلم دی. مفتي عبدالولي لیکلي د ناسمو غیر ماهرانه او نامسؤلانه سیاستونو نتیجه همداسې وي. باران په تیراو شو خرې د خالصې یوړل، بریدونه چا وکړل زور یې له چا ووته. د امریکا مرګونو او قتل عوامو پسرلي د چا پر وطن تیر شو، د بیا ځلې مهاجرتونو سیلاب پر چا راغی او دا د ملي شتمني د چا تالا شوه. حکومتونه په جذباتو او سرزوري نه کیږي. کافرې امریکې ته خپل دښمن ښه پیژني خو پر کمزوري ورخ اوبه ژر ماتیږي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.